د کلام دپاره بلنه ورکوم د پښتانه ادبي ملګري پام یو مشر ملګري ګران مشر دیدار طاهر صاحب ته چې هغوی راشي خپل کلام زموږ سره شریک کړي. دیدار طاهر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمن حاضرینو ستاسو یو جهان مننه. زمونږ د پښتانه ادبي ملګري پام لخوا زه ټولې نو منتخب کابینې ته مبارکي ورکوم او دا عهد کوو چې انشاءالله د پښتو ژبې ادب دا خدمت به مونږ په شریکه د یو پلیټ فارم نه کوو. وخت تنګ دی نو زه به یو وړوکی غوندې غزل تاسو ته وړاندې کړم. د فکر په ګلشن کې مې غوټۍ لوبې کولې، د فکر په ګلشن کې مې غوټۍ لوبې کولې، زما د خیال په بڼ کې لولکۍ لوبې کولې. مننه جی، ډېره مننه. د فکر په ګلشن کې مې غوټۍ لوبې کولې، زما د خیال په بڼ کې لولکۍ لوبې کولې، او یادونه د جانان لکه د ستورو ورېدل، یادونه د جانان لکه د ستورو ورېدل، او د زړه په شین اسمان کې مې سپوږمۍ لوبې کولې. یادونه د جانان لکه د ستوري ورېدل، او د زړه په شین اسمان کې مې سپوږمۍ لوبې کولې، او د ذهن په ورشو کې مې بلبلې ګډېدلې، د ذهن په ورشو کې مې بلبلې ګډېدلې، د فکر په چنار کې مې مرغۍ لوبې کولې. مننې جي، د زړه د بڼ سمسوره ګلستانو غوړېدلې، د زړه بڼ مې سمسوره ګلستانو غوړېدلې، او د ګل په نرمه غېږ کې خوشبویۍ لوبې کولې. ګلونه د سپرلي هم ورته شنه له خندانه، ګلونه د سپرلي هم ورته شنه له خندانه، سمسوره ګلستان کې لولکۍ لوبې کولې. او مختار ده چې طاهره چې احساس مې د جانان فکر ته زیر شو، طاهره چې احساس مې د جانان فکر ته زیر شو، د ذهن په تختۍ مې شاعرۍ لوبې کولې.